د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ویناوالو د افغانستان په اړه څه وویل. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFJ پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد نن دوشنبه د افغانستان وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ غونډې کوربه دی. دې غونډې ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي هم د قربانو ته په توګه وینا وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر او همداراز د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال هم غونډې ته ویناوې درلودې. د غونډې په دویمه برخه کې چې له رسنیو په ډول د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم وینا وکړه. دلته د غونډې لومړۍ برخې ته د ویناوالو د خبرو ځینې مهم ټکي راغستل شوي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.